مننه او ښې چارې. ولسمشر ډانلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د نیویارک ټایمز دا خبر جعلي دی او هغه سرچینه چې یاده ورځپاڼه ورته اشاره کوي اصلا وجود نه لري. ښاغلي ټرمپ لیکلي هر څوک دا خبر ردوي او په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو ډیر بریدونه هم نه دي شوي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د روسیې په ضد هیڅ چا تر ده غوڅ او قاطع دریځ نه دی غوره کړی. ولسمشر همدارنګه په خپل ټاکنیز سیال جو بایدن او پخواني ولسمشر باراک اوباما نیوکه کړې ده او ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې روسانو د اوکراین مهمې برخې ونیولې. خو ډیموکراته سناتوره کریستین جلبرند د کانګرس په کچه د دې راپور د پلټنې غوښتنه کړې ده چې چاته په کومه اندازه پیسې ورکړل شوي او څومره امریکایان د دې بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د کانګرس غړي د نیویارک ټایمز د راپور په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي هیڅ چا د مرستیال ولسمشر مایک پنس او د دفتر مشر ته له طالبانو سره د روسي استخباراتو د مرستې نه دی ویلي. ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل نیویارک ټایمز ورځپاڼه باید خپله ادعا ثابته او هغه بې نومه سرچینه افشا کړي چې په بنسټ یې دغه راپور جوړ کړی دی. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم ویلي چې تمه لري د ټرمپ حکومت دا ډول تورونه جدي ونیسي. سناتور ګراهم په یو ټویټ کې لیکلي کانګرس مجبوراً د دغه وروستي رسنیز راپور تل ته ځان رسوي چې پکې ویل شوي په افغانستان کې د روسانو استخباراتي ډله طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د پیسو وړاندیز کړی چې هدف یې له سیمې څخه د امریکا ایستل دي. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن وایي د رپورټ په وړاندې د ټرمپ ټویټونه دا څرګندوي چې ټرمپ سره د امریکایي ځواکونو د سلامتیا فکر نشته، بلکې دا سپینول غواړي چې د چارواکو لخوا وړاندې شوي استخباراتي معلوماتو ته غوږ نیولی او کنه. بولتن د ان بي سي تلویزیون سره په خبرو کې وویل څرګنده ده چې په دې خبر کې ډیر څه شته، خو د پام وړ خبره دا ده چې ولسمشر وایي هغه ته په دې اړه هیڅ نه دي ویل شوي. یو څوک ورنه پوښتنه وکړي چې ولې داسې وایي. زما په ان ځواب شاید دقیق دا وي ځکه چې د امریکایي عسکرو په وړاندې د روسیې دا ډول ښکاره یرغل یوه ډیره جدي مسئله ده. د بریټانیې د پارلمان یو جګپوړي چارواکي هم ویلي چې باید د دغو ادعاو په اړه چې ګواکې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د بریټانوي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي پلټنه وشي. مونږ باید په ګډه د روسیې په وړاندې ودرېږو. دا په دې معنا هم ده چې دلته په بریټانیې کې د استخباراتي او امنیتي کمیټې ملاتړ وکړو او د روسیې په اړه له پخوا جوړ شوی راپور خپور کړو. پخوانی برټانوي ډیپلوماټ ارټل سنیل وایي دا روښانه وه چې روسیه د جګړې د داسې نړیوال میدان په لټه کې وه چې پکې وشي کړی غربیان ووژني. دا د دې ثبوت دی چې روسیه په رښتیا د تېرې کوونکي او په بشپړ ډول غیر اخلاقي چلند لیوالتیا لري. دا هم څرګندوي چې روسان د جګړې د داسې میدان په لټه کې دي چې ډیر نړیوال پکې شامل وي څو غربي منافع او شتمنۍ په نښه کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې په یوه غونډه کې خبرې هم کړې دي، خو اوس د امریکا ولسمشر او نور چارواکي وایي دوی په دې مسایلو هیڅ خبر نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا ادعا بې بنسټه بللې او په امریکا کې د روسیې سفیر هم دا راپور رد کړی دی. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنګټن.